السلام علیکم. د چهارشنبې موضوع مو ده د روانشناسۍ علم اړوند عمومي معلومات. نن چې ما په ښار کې کوم څه ډېر احساس کړله حتی په شفاخانه کې هغه دا وه چې زموږ د هېواد ډېر وګړي پر دا باور یې وایي پلانکی نفر ټګۍ کوي، پر دا نفر حمله نه ده راغلې، دا ټګۍ کوي، دا نفر داسې کوي. د دوی په فکر یو انسان چې حالت یې خرابېږي او دوی هغه حالت یو څه نورمال ویني، فکر کوي چې دا نفر ټګۍ کوي. راځو پر دې باندې نن بحث کوو چې ولې یو انسان ټګۍ کوي، دې ته څه وایي. کله چې د طبابت نگاه ته راځو، د ساینس نگاه ته راځو او د فلسفي نگاه ته راځو، روانشناسي ته راځو، دې ته حصولي امره وایي. چې شي حصولي عمله، حصولي د اعصابو عمله پر مریض راځي او وګړي فکر کوي، عام وګړي یا هم حتی متاسفانه زموږ افغانستان کې ډاکټران دا فکر کوي، ځکه چې زموږ ډاکټران عموما نوې مطالعه نه کوي، همیشه د دې په فکر کوي چې څنګه پیسې لاسته راوړم. دوی د تعلیم په وخت کې حتی دوی تخصص نه لري، په شفاخانه کې کار کوي، دوی ماسټري نه لري، کار کوي. نو دا هغه کسان دي چې اقتصادي مشکلات لري، خپل پیسې ګټي، دوی مطالعه ته هېڅ وخت نه لري، ډېر یو مصروفه ژوند دي. دوی په مطالعه نه یې مصروفه، یا د پیسو په ګټلو کې یا د ډېرو ځایو په کار باندې، دا هغه څه چې دوی مصروفه ساتي او دوی د دنیا څخه ناخبره او یو څه زموږ د افغانستان د طبابت هغه کریکولم چې دی هغه ټوله پخوانیو وختو دی چې موږ بیخي پیدا سوي لا نو، بس پر هغه دوی روان دي، هغه وایي. نو په شفاخانه کې ما نن دا خبره واورېدل، ول دا نفر ټګۍ کوي، ځان یې واچوئ. ما ته دا سوال پیدا شو، ما څنګه د شفاخانې یو کارمند حتی نرس دا خبره نه کوي. یو نرس 4 کاله پوهنتون وایي بیا نرس کېږي. په افغانستان کې فکر کوم نرسنګ 2 کاله دی، یو قابله 4 کاله پوهنتون وایي، په افغانستان کې 2 کاله وایي. خیر پر دې نیوکه نه کوو چې 2 کاله وایي، خو په 2 کاله کې کوم موضوعات دوی وایي دې ته هېڅوک نه دي متوجه. د قابله باید د رواني ناروغیو اړوند معلومات ولري، د ټولو رواني ناجوړیو علایم او نومان باید د دې زده وي. نه، زموږ په هېواد کې دا څه نشته. یو رسمي کس د شفاخانې هغه څوک چې د ډاکټر یونیفورم یې اغوستی، هغه وایي دا نفر ځان اچولی دی او ټګۍ کوي. اوس نو پر یو نفر باندې حصولي د اعصابو حمله راغلې، د ډاکټر وایي ټګۍ کوي، کورنۍ خو یې په سر کې وایي ټګۍ کوي. البته شاید نږدې د خپلوان یې ونه وایي، لکه خور، مور، ورور، خو لرې خپلوان دا خبره کوي. حصولي حمله څه ته وایي؟ حصولي حمله د حضوري او حصولي حالت شتون د انسان په وجود کې دی. زما وجود دی، حضوري حمله را باندې راغله. حضوري حمله څه شته؟ پینیک حمله. پینیک حمله زموږ پر وجود باندې 2 ډوله راځي، یو حضوري یو حصولي. حضوري معنا حمله په ظاهره پر ما راله، ته د فشار اله زما په اوږه کې راایږدې، زما فشار ګورې، وینې چې زما د زړه ضربان په دقیقه کې 220 دی. زه ریږدم، داسې ریږدم، ژاړم، در سترګو مې لارې لارې اوښکې را بهیږي، داسې کېږم. ته ما وینې چې د زړه ضربان مې 220 دی، نو ته وایې چې دا پینیک حمله ده. بلې پلا بیا پر ما حمله راغلی ده. ښه، زه ټیش کوم، ځان مې ټینګ نیولی دی، غاښونه مې ټینګ سره نیولي دي په نورمال حالت کې. ته داسې فکر کوې چې ما قصداً غاښونه ټینګ نیولي دي، لاسونه مې داسې نیولي دي او زه ټیش کوم، اکټینګ کوم. نه، دلته مریض اکټینګ نه کوي، دلته پر مریض هماغه پینیک حمله راغلی ده، لیکن د زړه ضربان یې 220 نه دی، حالت یې هماغه حالت دی. هغه کوشش کوي د دې څه چې حالت یې تر دې بدتر نسي، ځان ټینګ نیسي. هغه داسې فکر کوي د مریض چې په ټینګ نیولو سره چې کوم احساس د سکون راځي، دا هغه د حملې څخه مخنیوی کوي. دلته زموږ ډاکټرز باید په دې پوه سي، کله چې مریض دا رقم حالت ته ولاړی، ته چشمه کې ده ته په پزه کې اکسیجن ورکړه. هر مریض چې د داسې یو اټک سره مخ شي چې تاسو فکر کوئ چې دا ټګۍ کوي، هغه ټګۍ نه کوي، هغه حصولي حمله ده. حصولي هغه حمله ده چې په حضوري ډول سره شتون ونه لري. په دا وخت کې مریض چې ته ضرورت لري په خوله کې دوی ته لبړ ورکول. بعضې مریضان په داسې حالت کې خپله ژبه ژوي، بعضې مریضان ځان ته غاښ لګوي، د بعضو دومره یې ساه بنده سي چې په حضوري ډول سره نه ویني، لیکن هغه د ساه بندېدو
حالت د ترځي. دا مریض هدا خپل د ځان سره فکر کوي چې زه خپل ساه خپل بندوم، لیکن د مریض ساه بنديږي ځکه چې په حضوري توګه د عمله نشته، په حصولي ډول سره ده. نو په دا وخت کې موږ کله چې په دې پوه سي چې دا مریض داسې یو اټک پرځي، ډېر ژر باید هغه ته څه ورکول سي؟ اکسیجن. دوهم چې د دوی په خوله کې لبړ ورکوي تر څو دوی خپل غاښونه ډېر ټینګ ونه نیسي او د اهمیت د دې څخه ډېر نیسي. دریم حالت چې شته دوی ته د ایمرجنسي ګولۍ په ژبې لاندې ورکول سي چې هر نفر ته تاسو ورکولی سئ، هیڅ چاته جانبي عوارض نه لري. لومړی کښته ډوز ایمرجنسي ګولۍ چې ده هغه کولنزیپین ده، کولنزیپین 0.5. بیا هم تکراروم، کولنزیپین 0.5 د ایمرجنسي دپاره ډېره ښه ګولۍ ده. د ژبې لاندې یې کښېږده او مریض ته ووایه چې سترګې پټې کړه، غټه ساه واخله. دا کولنزیپین د مریض حالت په هماغه دقیقه ورسموي. البته هغه مریضان چې د ډېرو دواو سره نه یادوي. یو مریض دی په کولنزیپین نسو ښه، دوهم حالت کې چیش کوي ایتوزولام. ایتوزولام 0.5 تر ژبې لاندې ورږدي. که مریض په کولنزیپین 0.5 په ایمرجنسي حالت کې سم نسو، په جدي حالت سره په هماغه لحظه کې د ژبې لاندې د ایتوزولام 0.5 ګولۍ ورږدي. هغه وخت ستاسو ناروغ حالت سمیږي، احساس د آرامش کوي او هماغه څه ایله کوي. که ته هغه ته دوا نه ورکوې، که ته هغه ته اکسیجن نه ورکوې، که ته د هغه په غاښو کې لبړ نه ورکوې، د هغه اوږې نه مساجوې، اوږې باید مساج سي، مغزه یې مساج سي، دا ځایونه یې مساج سي، د پزې دا ځای یې مساج سي تر څو دماغ ته اکسیجن لاړ سي، د هغه حالت سم سي. هغه مریض چې تاسو فکر کوئ چې هغه ټګۍ کوي، هغه مریض ټګۍ نه کوي. د هغه مریض و دماغ ته اکسیجن تک سټاپ سي، دماغ ته اکسیجن په صحیح توګه نه ځي، هغه احساس د نفس تنګۍ کوي. که یو څوک ته دوی د مخه ووایي چې دې ځان اچولی دی، کیدای سي مریض یې واوري او هغه داسې فکر کوي چې ما د شاګو ځان اچولی دی، ځکه چې هغه عمله په حضوري توګه نه حس کوي، په ضعیفه توګه یې په حصولي ډول سره حس کوي. نو د حصولي عملې او دپاره بهترین لار ایمرجنسي ګولۍ ده. ایمرجنسي ګولۍ زما په نظر د افغانستان د مریضانو دپاره همدا کولنزیپین 0.5 او ایتوزولام 0.5 ډېره ښه ګولۍ ده چې دوی د ژبې لاندې کښېږدي او په هماغه لحظه د دوی حالت کنټرول کېږي. نو همدا زما پیغام ده او په دې هیله چې یوه ورځ راسي په افغانستان کې چې پلاسبو د منځه ولاړه سي. افغانستان دومره یو په سواته هېواد دی، تر اوسه پورې مریضانو ته د سیروم اوبه په پوست کې وریله کړي، هغه ډېر درد هم لري او هغه ځای شین هم سي، وایي پلاسبو د د ټکۍ کوله سم نه. تاسو باید څه وکئ؟ هغه مسلکي چم وکئ چې هغه د کولنزیپین او ایتوزولام 0.5 تر ژبې لاندې ایښول دي، د اکسیجن ورکول دي، په خوله کې یې لبړ ورکول دي، دا ځایونه یې مساجول دي، دا ځایونه، او مریض ته ویل چې غټه ساه واخلي. په هغه وخت کې تاسو د حصولي عملیې په جریان کې مریض ته نجات ورکړ دی. او که تاسو دا کار ونه کوئ، که تاسو د شفاخانې مسؤلین یاست، که تاسو هر څوک یاست، تاسو غیر مسلکي عمل کړی دی او تاسو د مریض حالت خراب کړی دی. متاسفانه دا موضوع ما په دې خاطر تشریح کړله چې زه عموما نړیوال روغتون ته په کندهار کې تللې وم. زه د حصولي عملیې سره مخ شولم. هغه زما حصولي عمله دومره شدیده شول چې په حضوري عملیې واوښتل او زما حالت خراب شو. دا د یو شفاخانې ته د تګ نتیجه وه، ځکه چې هلته ډاکټران بې سواده د یوه انګلیسي سمه نه ده زده، کتاب نسي ویلی، نړیوال معلومات نه لري او هغوی د ناروغانو حالت ورسم خرابوي. نو تاسو حصولي عمله زده کړئ او ډېر ښه. که تاسو په کور کې داسې یو څوک لرئ چې داسې عملیې پر راځي، په خپلوانو کې لرئ، نو تاسو د هغه کورنۍ ته ووایاست چې کولنزیپین 0.5 په ایمرجنسي حالت کې باید دوی حتما ولري او ایتوزولام 0.5 دوی په ایمرجنسي حالت کې ولري، تر څو په هماغه لحظه د مریض حالت تر سم کړي، د عملیې جلوګیري وکړي او بیا وروسته مریض داسې یو د اعصابو ډاکټر ته معرفي کړي. ګورئ د اعصابو ډاکټران پر څو ډوله دي. یو نیورولوجست دی، هغه د اعصابو پرې اړه لري. یو سایکیټریست دی، سایکیټریست په دا شیانو پرې اړه لري. پر مریض حمله راغلی، پورته غورځي، زړه یې ضربان یې ډېر دی، حالت یې خراب دی، تشویش کوي، سټرس لري. دا شیان په سایکیټریست ډاکټر پرې اړه لري. نیورولوجست ډاکټر ته به نه ځي.
نن په شفخانه کې ښځه ناسته وه، زه د اعصابو ډاکټر ته ځم، سمه دمه ښځه وه، جسته ولاړه وه، خبرې کولې. زه د اعصابو ډاکټر ته ځم، زه د اعصابو تکلیف لرم. یعنې څه چې د اعصابو تکلیف لري، ته د اعصابو تکلیف نه لرې، ته یو سایکیټري مشکل لري، ستا حالت سمیږي، ته روانشناس ته ضرورت لري، ته سایکیټریست ډاکټر دوا ته ضرورت لري، نه د اعصابو د ډاکټر. دا هغه څه دي چې د عامه پوهاوي لپاره باید تاسو دا ویډیو واورئ، او که تاسو خپلوان لري دا ورته را سیف کړئ او هغوی ته یې واستوئ د واتساپ ته لارې، تر څو هغوی دا ویډیو واوري او د دغه مریضانو سره تاسو یو کومک کړی وي. ډېره مننه.